رقیب زما غوندې میان دی په یار رقیب زما غوندې میان دی په یار دا یو عادت یې ښه دی نور ښه نه دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جلیل شیرانی یم. پښتو ادبي پروګرام دی، ادبي خپرونه ده. راسره هدایت شیرانی دی او جارت شاه. د هدایت شیرانی څخه به د پښتو ادب د غزل شعرونه اورو. هدایت شیرانی کلتور ټي وي ته ښه راغلاست. خیر وي، خوشحاله اوسئ. موږ ډېره مننه کوو د کلتور ټي وي چې موږ ټول ټیم راکولی او شعرونه خو موږ ته نه راځي. څو شعره به درته ووایو د اقبال نوم شعر دی یا د مطالعې موږ ویلو چې ستاسې د خوښې وړ وګرځي. شعر دی چې د زلفو غر دې په مخ خور ښه نه دی. د زلفو غر دې په مخ خور ښه نه دی، په زړه بیمار یې ماله زور ښه نه دی. زبردست. د اننګو لمبې دې سترګې وهي، خو ماشومانو سره اور ښه نه دی. اوښکې دې نورې په زړه نه رادرومي، اوښکې دې نورې په زړه نه رادرومي، د سمندر په منځ کې کور ښه نه دی. زبردست. رقیب زما غوندې میان دی په یار رقیب زما غوندې میان دی په یار دا یو عادت یې ښه دی نور ښه نه دی. زبردست. دا په ماحول چې خاموشي خوروي، دا ماحول چې خاموشي خوروي ډېر پرې یېرېږم دغه شور ښه نه دی. زبردست. زما په درد ما سره سمه جاړي، دا یو عادت زما د مور ښه نه دی. اقباله دا خو به منې چې ژوندون په غر کښې ښه دی، خو پېغور ښه نه دی. اقباله دا خو به منې چې ژوندون په غر کښې ښه دی، پېغور ښه نه دی. ډېره مننه ستاسو د وخت دا هدایت شیرانی د ده ډېر په زړه پورې د اقبال مومند د شهید صاحب شعرونه غزل یې ډالۍ کړ. کلتور ټي وي ته د ټیم وخت راکولو یو جهان مننه هدایت شیرانی. شکریه، مننه ستاسو د ټیم راکولو یو جهان مننه کوم ستاسو د ټیم راکولو.